سلامونه د سنرایز افغانستان لیدونکو، هیله د ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. درنو لیدونکو، زه په کابل ښار کې یم او کابل ښار کې د عبدالحق څلور لاره کې یم. دا څلور لارې او دغه سړکونه چې تاسو ګورئ په دې وروستیو کې جوړ شوي دي او په ټولنیزو رسنیو کې د ورځو کې انځورونه ښکته پورته کیږي. نو د مینوالو غوښتنه وه چې موږ هم دلته راشو، یوه ویډیو وکړو د دې سیمې ښکلا په یوې ویډیو کې راښکاره کړو او مینوالو ته یې ښکاره کړو چې وګوري چې دلته ماشاءالله ډېر معیاري او په نړیواله سطحه باندې دلته کار شوی دی. او دې ځای کې چې ما ولید یو شی چې نوی دی هغه دا دی چې د بایسکل لپاره پکې خاص سړکونه جوړ شوي دي چې ځانګړی سړک د موټر سایکل او بایسکل دپاره دی. نو راځئ دا ښکلي سړکونه او دا ښکلا ما سره یو ځای وګورئ چې واقعا ډېر په معیاري سیستم دلته کار شوی. نو ملتیا مې وکړه.
واقعا د عبدالحق چرای ډېر په یو ښکلي شکل باندې په اساسي ډول جوړه شوې ده چې دغه هیواد په کابل کې تر ټولو مهمترینه څلورلارې یا چرایي حسابېږي. نو د دې په خاطر له دولت نه مننه کوم چې دا ډول اساسي کارونه مثلا دغه لکه څه ډول چې عبدالحق چرای باندې کار وکړو داسې د په نورو چرایي باندې هم کار وکړي او هغه شرکت چې دوی قرارداد کړی و دغه چرای د دوی نه هم مننه کوم کور یې ودان او ډېر په ښه ډیزاین سره یې دغه برابره کړې ده او د ساتنې په برخه کې د خپلو هیوادوالو څخه او هیله کوم تر څو د دې په ساتنه کې پوره همکاري وکړي او د ډریورانو څخه هم یوه تقاضا کوم خواهش ځینې کوم چې دغه چرایي یوه داسې چرایي ده چې کله چې دا بند وي نو په ډېر دغه شفاخانې او کلینیکونه او میدان هوایي ټول په دې لار باندې ځي نو په خلکو باندې ډېر ناوخته کېږي هغه خپل کاروبار ته هغه خپل کار ته سمه رسیدګي نشي کولی. نو په اخر کې د ډریورانو څخه مې هیله دغه ده تر څو هغه خپل سرک په خپل معیار باندې وساتي د څنګو ته د پیاده رو ته موټر ونه دروي تر څو هغه کومه لاره چې ده دغه بنده نشي تر څو هغه خلک د مونږ عوام چې دي په دې باندې په اسانه سره تګ راتګ وکړي. زمونږ هم د هیوادوالو څخه دا هیله ده چې دلته چې څنګه مو کتل ترافیکي اشارې لګول شوي نو د ترافیکي اشارو نه باید ګټه واخیستل شي. همدارنګه د بایسکل لپاره خاص سړک جوړ شوی موټر سایکل بایسکل لپاره نو که څوک بایسکل او موټر سایکل کې ځي باید په خپل خاص سړک کې لاړ شي خدای مه کړه کمې ترافیکي پیښې سره مخ نه شي. او همدارنګه په دې څلور لارې کې پخوا وختونو کې به تاسو ته معلومه وي چې ډېر خلک ستونزو سره مخ وو ځکه لاره به چې بنده شوه په ساعتونو به خلکو 1 کیلومتر مزل به تقریبا په ساعتونو کې کوو. نو د دې سړکونو په جوړېدو سره دا ستونزې هم حل شوي دي اوس په سړک کې هم فرصت دی نو اوس زموږ په لاس کې ده چې د دې نه څنګه استفاده وکړو. هیله ده چې دا زموږ ملي شتمنۍ دي ترېښه ګټه پورته کړو او همدارنګه ساتنه یې وکړو په خپله د پلې تګ دپاره پیاده رو نه ګټه واخلو. د کله چې بایسکل موټر سایکل کې باید په خپل خاص سړک کې لاړ شو او موټر کې هم د ترافیکي اشارو سره سم څنګه چې ترافیکي اشارې لګول شوي د هغې قوانینو سره سم باید مخ ته لاړ شو. نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کوي هیله ده چې بیا هم ویډیو مو خوښه شوي وي او انشاءالله موږ به دغسې لا ښکلې ویډیوګانې تاسو ته چمتو کوو. او په پای کې مننه کوم د خیرالله کبیر نه په امریکا کې چې زموږ یو له خاصو لیدونکو څخه دی او د هغه هیله وه چې زه خو فیسبوک کې د دغې سیمې انځورونه ګورم نو تاسو ماته یوه ویډیو جوړه کړئ. نو موږ هم د هیوادوالو مسافرو لپاره هغه مسافر چې د هیواد نه لري دي هغوی ته غواړو افغانستان کابل ښکلاوې وښایو چې هغوی شاید نه یې لیدلي. نو که غواړئ دغسې نورې ښکلاوې وګورئ نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ملتیا مو وکړئ. کم نظر کم پیشنهاد که موینا مونږ ته لرئ لاندې کومنټ کې کېږدئ. تر بیا او بلې خپرونې ښه وخت. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. له ښکلې ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.